د هیواد مشهوره سندرغاړې او د ښځینه حقونو مدافع آریانا سعید وایي چې هغې خپله پیشو له تیرو 6 میاشتو راهیسې نه ده لیدلې او په خپلې پیشو پسې ډیره خفه شوې ده. نوموړې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلې پیشو عکسونه خپاره کړي دي او له هغې سره یې په یو پیغام کې په خپلې پیشو پسې د خفه کېدو خبره هم کړې ده. آریانا سعید وایي چې د هغې دا ښایسته پیشو یې ډیره یادېږي ځکه چې له تیرو 6 میاشتو راهیسې یې نه ده لیدلې او ډیره ورپسې خفه شوې ده. د آریانا سعید دا پیشو د انسټاګرام اکاونټ هم لري. موږ د هغې انسټاګرام اکاونټ ته لاړو خو د هغې انسټاګرام اکاونټ پرایویټ و نو دا معلومه نشوه چې څه شی پکې خپاره شوي دي. د یادولو وړ ده چې آریانا سعید په ټولنیزو رسنیو کې ډیر تعقیبونکي لري او د هغې ډیرو مینوالو ورته دعا کړې ده چې خدای دې وکړي چې ژر بیرته د خپلې پیشو سره یو ځای شي.